چې کوم انسان قرضداري زه خو الحمدلله کوم تاسو هم جاري ساتئ ماسخوتن مانځه نه وروستو 11 ځل درود وایئ مانځه والا درود په ټولو درودونو کې بهتر دی 11 ځل درود وایئ او د درود متعلق درته خبره کوم شاه انور شاه کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرمائی وہی ہم نے جو پایا جب پایا درود سے پایا وہی مونږ چې څه مونتي دي او کله ته څه میلاو شوي دي دا د درود په برکت میلاو شوي دي درود پرېښودل دا د حسرت او د نقصان سبب دی نو 11 ځل به درود وایئ او بیا 500 ځل یا مغنی ټکی وایي یا مغنی یا مغنی یا مغنی یا مغنی 500 ځل یا مغنی وایي او چې چا قرآن ویلي نو 11 ځل سورې مزمل وایي سورې مزمل چې کوم دی دا ډیر مبارک صورت دی د عملیاتو په دنیا کې د دې څه عجیبه فضایل دي د سورې مزمل نو 11 ځل درود او 500 ځل یا مغنی وایي اور 11 ځل سورې مزمل او بیا 11 ځل درود اول اخر کې 11 ځل درود وایي او منځ کې یا مغنی 500 سورې مزمل 11 مرتبه الله جل شانه با د غیب نه اسباب برابر کې الله د اسباب محتاج نه دی الله مسبب الاسباب دی په اسباب نظر مکوي په مسبب الاسباب باندې نظر